بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړې پیج درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. قدرمنو لیدونکو 3 کاله تقریبا برابرېږي چې دی ورور په کټ کې او په دغه ویلچر کې تیر کړل. د سینې نه کته ټول فلج دی. دا چې ولې دته د تکلیف رسېدلی دی علت یې څه و؟ مخکې وروغ و دغه یې بچي دي کوم چې د دې سره پخوا کې دي 3 کاله چې دی فلج دی. نور د ده په حال باندې د ده سره غږېږو. ستاسې نوم؟ محمد نور. محمد نور. څه علت و؟ په کوم شي باندې ته خوږ شوې؟ څه وجه وه؟ چېرته تللی وې؟ هغه ټوله کیسه راته وکړه چې دغه 3 کالو کې در باندې څه تېر شوي وو. په پلازۍ تلم، هلته مې د اډې کړه، هره ورځ تلمه او بیا یوه ورځ راولوېدمه او دا کوازه مې په خپله جوړه کړه او بیا د کوازې نه راولوېدمه او پلان سیخانو هغه سیخانو مې راولوېدمه او سیخان مې بدن باندې لاړ، سیخان مې په خرګ باندې لاړه او بس هغې نه رادلې پل شوم. څومره وخت وې په هسپتال کې؟ 1 کال او 15 ورځې په هسپتال کې. چېرته وې؟ دلته افغانستان کې که پاکستان کې؟ پاکستان کې. کوم هسپتال کې وې؟ پر افریجک کې. ښه، 1 کال او 15 ورځې هلته وې. 1 کال او 15. څومره وخت ټول کېږي چې مریض شوی؟ 3 کاله به شي. 3 کاله به شي. نو اوس خو چې هغلته خو جوړ وې، یو څه دیاړي به دې کړه، مزدوري به دې کړه، ماشومانو ته به دې څه راوړه. اوس به څه کېږي؟ دغه 3 کالو کې به په تا باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي، اوس به هم دا تېرېږي. دغسې ژمی دی، ماشومان لرې، کور لرې، د کومې لارې نه به ته نفقه پیدا وایې؟ بس یو پلار هم دی، دغه دیاړي کار نور هېڅ شی نشته. ښه، د بېسورۍ په حالت بېسورۍ دا یو پلار دی، دا مزدوري نشته دا او نور ورار هم دی او خورار هم دی، نور د یوه پلار نه بغیر هم نور هېڅ شی هم نشته. بس همدلته بس ناست یو او نور ډېر تکلیفونه او ډېر خو نه 2 روپۍ شته را سره نه هېڅ شی او ډېر تکلیفونه او ډېر خوارۍ را باندې تېرې شوې. دوی درته جاري روانه ده؟ دوی جاري راته روانه. ښه، نو چې کله جاري دوی درته روانه وي او پیسې هم نه وي نو بس هغه دوی به هم بیا نه وي؟ بس هغه دوی هم بیا نه وي. ښه، او ډاکټران څه وایي؟ علاج شته نه شته؟ څه درته وایي؟ څومره وخت پس به ښه شي؟ کومه هیله کوم امید هغوی تاسو ته درکړی که نه؟ ډاکټران خو یې چې بس وخت سره به دا ښه کېږي دا بیماري. او 3 کال دی تر اوسه، مطلب هماغسې څنګه لومړی وې اوس هم هماغسې؟ اوس هم هماغسې. کوم ځای نه کوم ځای پورې ستا د بدن فلج دی؟ ما دې سینې نه کته ټول بدن فلج دی. ښه، ماشومان په مکتب یا په مدرسه کې دي؟ دا یو مدرسې له ځي او دا یو نه ځي. ښه، قدرمنو لیدونکو د محمد ګل ورور خبرې تاسې واورېدې. 3 کاله وشو چې دی په کور دی او مریض پروت دی، د سینې نه کته د ده دا ټول بدن فلج دی. په دغه ویلچر کې که پلار یې چېرته دیاړی له لاړ نه شي، بهر یې راوباسي، ګینې ټول عمر فقیر د ناروغستیا په حالت کې په کور تېر کړو. درنو لیدونکو یوه اړمنه کورنۍ ده، د دغسې مریضانو سره باید مرستې وشي. د دې تر څنګ نورې دغسې بې سرپرسته کورنۍ دي. ستاسې مرستې به موږ دغسې ملګرو ته لاس په لاس رسوو. اوس هم یو ورور چې مخکې ویډیوګانې زموږ کتلې وې د جرمني نه مرسته کړې وه، هغه 588 ډالر مرسته کړې وه چې هغه موږ افغانۍ کړې 45,000 او 510 افغانۍ د هغې نه وشوې. کورنۍ راته په ګوته کړي دي، هغو کورنیو ته به د دوی هغه امانت وررسوو. د هغې ورور د مرستې نه موږ دې ورور ته 4,000 افغانۍ لاس په لاس ورکوو. 1 2 3 4 4,000 افغانۍ. 4,000 افغانۍ. نو دا ورور چې دی خپل فامیل لري، بهر هېواد ته تللی، د هغه ځای نه چې زموږ ویډیوګانې ولیدې، زموږ دا ولس یې ولیده، مریضان، کونډې، یتیمانان یې ولیده، نو هغه ورور د خپلو بچو د خولې نه 1 کپ ډوډۍ راوشکوله او د دغسې خلکو برخه یې پکې وکړه. ته د هغې په ورور په هکله څه وایې؟ ډېره دعاګانې غوښتې دي او هغې ته ډېره دعاګانې کړه. الله دې خوشحاله کړه، ورای باد کړه، الله دې تقبلي وکاندي. نو قدرمنو لیدونکو نورو کورنۍ ته هم ورځو، هغه ورور به زموږ ویډیو ویني، کوم ورور چې دغه مرسته کړې وه، انشاءالله ستاسې مرسته به موږ لاس په لاس دغسې کورنیو ته رسوو. ډېره زیاته مننه.